وایي بیا چې سي تازه زاړه یادونه روغانې ته، بیا چې سي تازه زاړه یادونه روغانې ته، خدای دې سوات ته راوله د سوات په بهانه. نن به په جو سوات کې ګرځو. جو مې ځکه وویله چې د سوات ښکلي او ښایسته پښتانه هغې په خپله پښتو کې د جو توری ډېر کاروي او دا جو یې بیا جلا بیل خوند کوي. او د سوات پښتانه یا د سوات سیمې اوسېدونکي تر ډېره پورې تک سپین او ښایسته دي، او دا یوازې ظاهري سپین او ښایسته نه دی بلکې د ننه ډېر خواږه هم دی. نو نن به په سوات کې د سواتیانو سره خبرې کوو، د سوات د تاریخ، د سوات د ښکلا، په سوات کې په سیلګرۍ او په سوات کې د سوات د پښتنو په هکله د هغوی د دودونو او کلتور په هکله به ورسره خبرې کوو. د سوات په لور مې غرمه مهال له اسلام آباده سفر پیل کړ. سوات ته د پېښور پر موټروي لاره تګ کېږي او تر چکدرې پورې اوس بشپړه موټروي رسېدلې ده. څو کاله وړاندې چې دغه موټروي لا نه وه جوړه سوې، نو خلک به د ملکنډ له غره او کږلېچنو لارو څخه تېرېدل چې سفر به هم اوږد او هم ستړی کوونکی و. خو اوس موټروي دا لاره ډېره اسانه، خوندي او لنډه کړې ده. سوات د اسلام آباد شمال لویدیځ لور ته پروت دی او د پښتونخوا له هغو سیمو څخه شمیرل کېږي چې د طبیعي ښکلا، شنو غرونو، یخو سیندونو او آرام چاپیریال له امله د سیلانیانو ځانګړې پاملرنه ځان ته رااړوي. هر کال زرګونه کورني او بهرني سیلانیان د سوات د ښایسته درو، آبشارونو او د واورینو غرونو د لیدلو لپاره دې سیمې ته سفر کوي. کله چې د سوات پر لور روان سي نو د لارې پر دواړو غاړو شنې غونډۍ، ښکلي باغونه او د سیند خوږ شور د انسان ټوله ستړیا له منځه وړي. څومره چې هم مخته ځې د یخې هوا او طبیعي ښکلا احساس لا زیاتیږي. د منګورې او کالام سیمې بیا د سوات د ښکلا زړه بلل کیږي چې هر لیدونکی د خپلې زړه راکښونکې منظرې او آرام چاپیریال له امله پرې مینېږي. د سوات پر لور د سفر مهال د غرونو ترمنځ جوړ شوي تونلونه د لارې خوند لا زیاتوي. کله چې موټر له یوه تونله بل ته ننوځي نو د غرونو د پریکون او د انجینرۍ دا ښکلی شاهکار د انسان پام ځان ته رااړوي. د تونلونو دننه آرامه فضا او د موټرو غږ انسان ته یو ځانګړی احساس ورکوي او چې بیرته ترې راووځي نو د شنو غرونو او ښکلو منظرو زړه راکښونکې ښکلا دې هرکلی کوي. د دغو تونلونو له امله نه یوازې سفر اسانه او خوندي سوی بلکې د سوات لاره یې د پخوا پرتله ډېره لنډه، چټکه او اسانه کړې ده. کله چې د چکدرې له موټروي راووځې نو ګڼه ګوڼه ورو ورو زیاتیږي.
له چکدرې بیا تر مینګورې پورې سفر لږ ستونزمن احساسېږي ځکه سړک تنګ دی او د دواړو خواو نه پرې د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه وي. د زیات ترافیک له امله ځینې وخت سفر ورو سي، خو د لارې ښکلا بیا هم د انسان پام ځان ته رااړوي. تر شاوخوا 3.5 یا 4 ساعته سفر وروسته مینګورې ته ورسېدم. مینګوره د سوات تر ټولو لوی او مشهوره ښار بلل کیږي چې د دې سیمې د سوداګرۍ او سایل مرکز ګڼل کیږي. دلته بازارونه تل له خلکو ډک وي. د سوات دودیزې جامې، لاسي صنایع او ځایي خوراکونه د هر سیلاني پام ځان ته رااړوي. د ښار له منځه د سوات سیند تیریږي چې د مینګورې ښکلا لا پسې زیاتوي. مینګوره د سوات د نورو ښکلو سیمو لکه کالام، مالم جبي او بحرین پر لور د سفر مهم تمځای هم ګڼل کیږي. دا هغه سوات دی چې پکې سکندر مقدوني لږ تر لږه 6 میاشتې تیرې کړې وې. داسې ده چې 350 قبل مسیح سکندر په خپل مهم کې داریان آباد په کونړ باندې هغه دلته کې راوتی و او سوات ته راغلی و. نو د سوات هغه وخت چې کوم د سوات قوم و هغه ډېر سخت مزاحمت ورته کړی و او هغه دلته کې په اول ځل زخمي شوی و او په غشي لګېدلی و. نو د هغې وجې نه هغه ډېر زیات په تکلیف کې و او چغې به یې والي. نو د هغه د پوج هغه کم مورال چې و نو هغه وغورځېده ځکه چې هغه خو دا ګڼل چې یاره دا یا دیوتا ده یا د دیوتا نماینده دی. نو چې کله هغه زخمي شو نو هغه پوه شو چې یاره اوس زما پوج زما سره نور مخکې نه ځي. نو هغه د واپسې کوچ اعلان وکړو. 6 میاشتې دلته کې خلکو د هغه مقابله کړې خو هغه پته نه وموندل. او کومه شپه چې هغه اعلان کړو چې واپس په ځو سامان به سبا ننګړی. نو په هغه شپه باندې د هغه وخت د دې سوات کم والي چې و یا راجا چې و راجا ارنس هغه په طبي مرګ باندې وفات شو. نو سهار چې دی له کوچ نو کړی د قلا نه زنانه راووته او هغه سپینه جنډه چېرې په موږ باندې غم راغلی دی او موږ امن غواړو. نو بیا یې د هغو سره امن معاهده هم وکړه او دا علاقه یې هغو ته ازاده پرېښوده. صحیح. خو دلچسپ خبره دا ده چې پاریانه کې د دې راجا ارنس ورځه وه او هلته کې د دې سکندر سره په اس باندې مقابله کړې وه او بیا دې ورغلی و قلا له پاسه چېرې دلته کې څه دغه دی پلانینګ کېږي. نو دغه جنۍ په اس راله په هغه قلا کې و خود یې د سر نه کوز کړو نو دغه ولیده چېرې دا خو سړی نه دی دا خو ښځه ده. بیا چې هغه دې هلته شکست خوړی نو هغه سوات ته راغلي. نو چې ده په هغه زنانو کې دغه جنۍ ولیده رخسانه یا رخشنده ورته پښتو کې موږ وایو. نو بیا ده د هغې سره واده وکړو. سکندر ورسره وکړ. سکندر د دغې سواتۍ جنۍ یا د اریانې د جنۍ سره واده وکړو. صحیح. او بیا د دې نه د په مابڼ باندې کونډ ته کوز شو. د کونډ نه بیا په دریای سیند باندې پور وته په اباسین باندې او ټکسلای فتح کړه او بیا د پنجاب راجا هغه ته چې دغه سره د اتیانو پوځ هم هغه ته شکست ورکړ.
زه په دغه سره نه بلکې دا سټیټس دی چې پاکستان کې چې څونه ټوریزم دی نو د هغې 80% زموږ په صوبه کې پښتونخوا کې دی. بیا د زموږ د صوبې په ټوریزم کې 80% بیا په سوات کې دی. ځکه ما تاسو څنګه چې ذکر وکړو چې یاره دلته تاریخ دی، ریچ هسټري ده، دلته کلچر دی، دلته د یو ټورست لپاره فیسیلیټیز دي او ښکلاګانې دي، هر څه دي. بیا د یو ساینټسټ چې هغه باټنسټ دی دغه لپاره دلته کې ځنګلي بوټي دي. بیا د ارکیالوجیست لپاره دلته کې د ارکیالوجي یو ښه ریسرچ کولی شي او دغه شان د دغه چې دي ورلډ لایف د هغې هم دلته کې ډېر زیات د مارخور دلته کې دي، سنو لیپرډز چې دي په سوات کې دي، مرغ زرین وغیره څونه چې یونیک یا پیشیز دي هغه دلته موجود دي. نو د هر قسمه ریسرچر دپاره دلته کې مختلف ډېرې مواقع دي، په کلچر باندې، په جرګه باندې، زموږ په دود دستور باندې، زموږ په کندکارۍ باندې، زموږ په سلایي کړایي باندې، مختلف باندې ښه پوره ریسرچ کېدی شي. او دا د یو ټورست ایریا دپاره د ښکلاګانو سره سره دا په بل ایریا کې نشته کم چې په سوات کې دي. सवात को मैंने बहुत अच्छा पाया. अभी जो लास्ट ईयर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, सवात फैमिली जो आई थी सियालकोट से, उसका बड़ा फोबिया था माइंड में. तो यहाँ के पहले तो वो याद आया, फिर लेकिन देखा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा. और यहाँ जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ वहाँ पे ये जो व्यू है सवात रिवर का, ये बहुत अच्छा है. और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो इखलाक है वो बहुत अच्छा है.